الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. تر حمد صلات او سلام وروسته په اسلامي نړۍ کې د ځوان نسل د سیکولر اولادي نه ګرځولو غربي پروګرام د اسلامي هیوادونو زیاتره وګړي ځوانان دي چې په سلو کې 2.5 سلنه تشکیلوي. ځوانان کله یوې خوا لوی نعمت مګر له بلې خوا ستر ګواښ ده. په اسلامي نړۍ کې ځوانان له خپل هیواد سره د مینې کمبود لري، له اسلام سره کمزوری پیوند لري، وروسته پاتې والی، لوږه، فقر، ناامیدي، بیکاري او وزګارتیا، دیني جهل و ناپوهي او له دین نه لرېوالی، د دهشت اچونه او د جګړو لور ته هڅونه او وژنه، بې هدفه ژوند، ځوان نسل ته د مشاورت او رهبرۍ نشتون، دغه ټول شیان د هر یو بادرکه مسلمان زړه سخت لړزوي. په همدې اساس د اسلامي نړۍ د ځوان نسل ګمراهي او بېلارتیا د ټولو غربیانو ستر ارمان او هدف دی او د دې کار لپاره دوی پلان لري. غربیان نوی نسل نه لري، پیغلې او ځوانان ودونه نه کوي. اسلامي نړۍ بهترین ځوان نسلونه لري. لویدیځوالو ته دغه کار د زغملو وړ نه ده. دوی د اسلامي هیوادونو د ځوان نسل د ګمراهۍ لپاره بیلابیل پلانونه لري. د لویدیځوالو په پروګرام کې اوس مهال شامل هیوادونه تنزانیا، سریلانکا، اوکراین، ترکیه، پاکستان، بنګلادیش، افغانستان. خو اوس افغانستان د دې له ولکې وتلی ځکه چې افغانستان د دې په ولکه کې نه ده. د مصر عربي جمهوریت په اسلامي نړۍ کې به موږ یوازې پاکستان راواخلو او د غربیانو په پروګرامونو دسیسو به دلته په لیسو پوهنتونونو کې لږ څه تم سو. د لویدیځوالو ادارې، موسسې، سفارتخانې دلته د ځوانانو په هکله مسلسلې څېړنې کوي او ټوله هڅه یې دا ده چې څنګه د دې سیمې ځوان نسل بېدینه او له دین څخه یې بې پروا کړي. دوی په دې اړه د یو بشپړ پلان په بنسټ باندې په میلیونونو ډالر مصرفوي. په دې کې د امریکا د متحده ایالاتو، د یوساید موسسه، د جرمني او اروپایي اتحاد، فرانسې، ایټالیا او د انګلستان فرهنګي او ثقافتي مرکزونه او ادارې شامل دي. دوی په دې پوهیږي چې د دغو هیوادونو په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې ورته تغییر نشو راوستی ځکه چې د نصاب په بدلون سره به یو لوی عوامي نفرت او کرکه راولرسي. دوی له نورو لارو چارو په بشپړو تدبیر او عملي حکمت سره په تسلسل ډول کار کوي او د 20مې پېړۍ غوښتنې په نظر کې ساتي. په غیر سیاسي او غیر مذهبي موډ کې ځان څرګندوي. د سکالرشیپونو، بورسونو، ټرینینګونو، کورسونو، د علاج او معالجې او ځوانانو ته د کار او دندې د پیدا کولو لارې خپل پروګرام په مخ وړي. د پاکستان زلمیانو لپاره په 2009 میلادي کال د برطانیې د فرهنګي او ثقافتي مرکز د ماهرینو متخصصینو څېړنه دا راښيي د پاکستان ځوان د یو څه کولو وړتیا لري، له خپل هیواد سره مینه لري، دوی د پرمختګ وړتیا له ځانه سره لري مګر لارښود نه لري، د خپل ځان د روزنې او نشوونما سره دلچسپي لري. دوی د ټولنې په بهبود او عامه رفاه باوري دي. د برطانیې فرهنګي او ثقافتي مرکز د سلو خارجي ماهرینو او متخصصینو په وسیله باندې بېلابېلې کمیټې جوړې کړې. د ځوانانو لپاره د فعال ښاري تسرلیک لاندې پروګرامونه په 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په عملي توګه په 80,000 ځوانانو پیغلو تطبیق کړل. د پاکستان وزیر اعظم او د تحصیلاتو او په همدې توګه د معارف وزیرانو دغه پروګرام تطبیق کړ. د پاکستان 2 پوهنتونونه په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پوهنتون او د لاهور کالج او فار وایمن پوهنتون دا یې ازموینې لاندې ونیو او په دې هکله یې ستر بریالیتوبونه لاسته راوړل. د برطانیې فرهنګي مرکز د فعال ښاري عنوان لاندې پروګرام د پاکستان د لوړو زده کړو تحصیلي مؤسسو پوهنتونونو کې د یو مضمون په توګه لازمي وګرځاو. دوی ته هر څه د مخه استادانو ته کورسونه، ټرینینګونه او سیمینارونه دایر کړل او په لکونو محصلین او استادان په دې مکلف وګرځول چې د دغه پروګرام تدریسي پروسه تطبیق کړي.
له ځوان نسل څخه مثبت او خوځنده ښاري جوړول. په محصلینو کې داسې احساس ته وده ورکول چې جذباتي او احساساتي کیفیت پرېږدي او خپل مسایل په خپله حل کړي. د نورو عادیانو له پیروانو سره د ګډ ژوند او د یو د بل د زغملو احساس ته وده ورکول. ټولنیز مسایل په خپله په ګډه د یو ټیم په توګه حل کول. د فعال ښاري پروګرام اصلي او بنیادي مقاصد په لاندې توګه مسلماني او مسلمان اوسېدل یو کلتوري مسله ده. مسلماني هم کوم مستقل شی نه دی. ستاسې د فکر په جوړونه د ثقافت لویه برخه ده. که ثقافت تغییر سي نو سوچ او فکر هم بدلون موندلی سي. نو په دې اساس ارزښتونه، نظریات او فکر د بدلون وړ ده. که سیکولر هېواد ته لاړ سي هلته سیکولر اوسه او کوم عیب نه ده، هلته سیکولر اوسه. د مسلمان نسل په افکارو و نظریاتو کې شکونه و شبهات رامنځته کول. دوی ځوان نسل ته وایي مسلمان جوړېدل یو کلتوري مسله ده. مسلماني یعنې د مسلمان په کور کې نړۍ ته سترګې پرانیستل دي. نور نو انتخاب رایه ستا خپل کار ده. ته په مسلمان کېدو مکلف نه یې. بل چاته د مسلمانېدو بلنه مه ورکوه. پرېږده چې خپل دین اوسي. په تا کې باید د بل مسلک او دین د زغملو احساس شتون ولري تر څو ته نړیوال شخصیت یې. که دین پرېږدې ته نړیوال شخصیت یې. د ځوان نسل په فکر کې دا خبره اچول چې په یو وخت کې مسلمان او جمهوریت خوا جوړېدل امکان نه لري. اسلام غیر واضح او د تنازع، ټکر او اختلاف او تفرق څخه ډک ده. اسلامي ډلې یو بل وزني، یو بل ته د نفرت په سترګه ګوري. جمهوریت او اسلام یو د بل سره د اور او اوبو مثال لري. دواړه یو ځای سره نشي اوسېدلی. که ته جمهوریت خوا او دیموکرات نو اسلام به پرېږدي. د ځوان نسل په ذهن کې دا خبره غورځول چې مذهبي مشران به څنګه ستا پرېکړې کوي. هغوی هېڅ حق نه لري چې تا رهبري کړي. دا ستا خپل کار ده. د خپلې خوښې سره سم به چارې په مخ وړي. د ځوان نسل د نارینه او ښځینه افرادو په ذهن کې دا خبره کېنول چې واده ته اړتیا نشته. دا ټولې جینکۍ د تا مېرمنې دي او جینکو ته وایي چې دا ټول هلکان د تا میړونه دي. نو میړه څه کوي؟ او جنسي عمل نو دا ضرور نه دی چې په شرعي چوکاټ کې موسیقي، ګډا، نڅا او مخلوط ازادانه چاپېریال ته باید وده ورکړل سي. د ښځینه او نارینهو ترمنځ له جنس نه پرته کوم فرق شتون نه لري. ستا د ژوند فیصله به مذهب او دین او اخلاق نه کوي. د روشن فکر او تعلیم یافته شخص لپاره دغه تصور درلودل زهر قاتل ده. دوی وایي چې څوک تعلیم یافته ده هغه به دین پرېږدي او دینداري له ده سره نه ښایي. نو په دې اساس په لومړي پړاو کې محصلین او محصلینې جنکۍ د خپل دین په اړه د شکونو و شبهاتو سره مخامخ کوي او په ډېرې نرمې لهجې سره محصل ته دا وایي چې د دین په پرېښودو سره به ته نړیوال شخصیت سې، برسونه تا دي او د نړۍ پیغلې د تا دي، پیسې د تا دي او ډالر د تا دي. په هر هېواد کې دنده ترسره کولی سې مګر دین تا مجدمد ګرځي او په انحصار کې دې ساتي. دین څه کوي؟ دین څه کوي؟ دین څه ضرور دی؟ ملا کم خدمت کړی، دین کم خدمت کړی دی او ملا او دین دوی په اختلافاتو اخته دي. نو دا د غربیانو پروګرام چې د افغانستان، مصر او بنګال د دې هېوادونو دپاره دوی مستقل نو دا پروګرام درلوده. خو دا پروګرام اوس په پاکستان کې عملي کوي. تاسې د پاکستان پوهنتونو ته ورسئ او هلته وګورئ. نو دا اوس د اوښکو په جای به ته وینې وبهیه له خپلو سترګو نه. الله دې کافران تباه و برباد وګرځي. الله دې دوی هلاک کړي. الله دې دوی ذلیل کړي. الله تعالی دې دوی په خپل قهر او غضب باندې ککړ کړي چې د وحي د وروستي پیغمبر امت دوی ګمراه کوي. الله دې دوی ذلیل کړي. الله دې دوی خوار کړي. دوی د اسلامي امت اولادونه له رڼا نه تیارو ته باسي. د الله د پیغام نه نو تیارو ته باسي. الله دې تیارې ورکې کړي او الله تعالی دې موږ ته د رڼا په هغه کې په ځلا کې دې الله پاک موږ ته ژوند راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.